السلام یو دے کناز دے حضر علیہ السلام نمور دلے دے جی سوک جی حضر علیہ السلام دا اغا شخصیت چی موسیٰ علیہ السلام دا پا تالاش پسے وطلے دے اور چی کم تالاش دا پسے کرے اغا خاکہ قرآن مجید را خستے دا اغا سفر قرآن مجید را خستے دے حضر علیہ السلام ناستو ملنگ را گئے اللہ میں دینا خطا کئی غالباً دا خبر قید و جہان صحابوں تا کولا خود دے اختیار دکا کولنا کہ حضور ذات تے دیم چتا حضور مبارک رانا خفا نشی خو خبر راتا یاد دا حضر علیہ السلام لسڑے را گئے دے صاحب امال دا خدے پر نم سراکا حضر علیہ السلام متوجی یرا کردیر سے در کم داغا حق نا ادا کی گی تمہارا داغا پنم خیر و غختو وچا چاچی سوال کو نغت دا پتہ نو وچا دا حضر علیہ السلام نغت پتہ نو وی مال دا خدای پنم سراکا بس حضر السلام و توفر میں لازوی ما پچا خرس کا اللہ اکبر ما پچا خرس کا حضر علیہ السلام میرا وسجید بازار کے ادھرو غلام سو کا خلے غلام سو کا خلے غلام سو کا خلے یو سڑے پیراغ سو غلام خلم حضر علیہ السلام واغست جی چواغست آگاو تو پدا سے پا سفار پادو باندی ہوئی چه گوره غلام ازد خلما خو گوره زما کارون را دیر سختی گوره بیا بدا کول غواری حضر علیہ السلام غلام بیا انکار نکی کہ تس پیچی سینت دانگزم سینت دانگم کہ تبیاوے چو اورتا دانگزم اورتا دانگم زدہ چاپ پنوم خرسیگم زدہ اللہ پا محبت خرسیگم روانک جی چی روانک حضر علیہ السلام چی چاق ساغتم پتنو چی دا حضر علیہ السلام دے بوت لجی دنیا کانی خخت را چلولی دی ویدا ذکار بکے چی دا دیوال بوہے خٹبم دانا پخ بلکے سید جی اوڑے بیم پخ بلا او کانے اتی کا بم پخ بلا لگے دا سے سوک کئی اسے تاسو نہ ترپوس کو وچڑے رکھا دے جی دا سے بکی گی چھ سڑے آراغے جی چیکت حضر علیہ السلام دا لسو کسانو کار کڑیو دا لسو کسانو کار کڑیو دوے مولد بانے چی بیا مالک راغ حضر علیہ السلام بیا دا لسو کسانو کار کڑیو دیو چی ظن پوئے گم دا دے چی کم کار کی دا خود لسو کسانو کار دے کئی دا کہ سمر زور دے دیو تے پٹ کے ناس چے دے دا پا کم انداز دا آبادے کئی چے دے اخوان شدہ سی باران دے چے مکو چد کے اسمان طرف تا پاغذے باران ہو رہے دا چے کم دے با دا خٹا کولے جی پاک دے با باران ہو رہے دا دا با دا خٹ خور جوڑا کڑی ہوا پاکے با باران ہو رہے خمج دارا خٹا با دے جوڑا شیوی ہوا پا خبر ہو رسے دے لان جی دا دیوال خواتا ادری دلو اللہ دا دا سے خلق دا پار خادمان مقرر کری دی خادمان دا تخکارے دا وبلتا نخکارے دل جی خطارا چلے دا خخت بلکے دا دے بوتا دا سی سیدھا والا بلکل دیوال سیدھا را روان دے جی چه ما خام شا سڑے راگے ہوتا کیا ناستا وی ملما تا سوکے وستا دے سر سکار دے چه زا سوکم آبادی سر دے کار دے آبادی دلا کن کنا ویچے نا حضر علیہ السلام دا سوال و منتو کو خدا و تزانو نخود منگا مولیان نہیں ہو منگا مولیان
موږ د دې مولیانو جامه وشرموله دی بعضې مولا چې دی د بعضې مولا جامه د مولا شولي او نوم د مولیانو شرموي دا خبره چې زه کوم دا یو مقصد د لاندې کوم اوس یو مولا په ما پسې خبره خوره کړې په ټول ملک کې چې دی فالج والی دی هغه د پېژنم چا خبره چا خوره کړې ده مې دا خو له فالج نه وي دی د حضور صفت کړی دا فالج نه وي خدا دې یاد ساتی فالج منم مرض منم خو د خپل خولې دپاره نه ما پې د یار زلفې یادې کړي ما پې د یار شونډې یادې کړي ولې الله به د خپل محبوب ته هم نه ګوري الحمدلله زه څه کم شپېتو کالو کې روان یم تر اوسه پورې خدای په ځوانۍ کې ساتلی یم زما وجود زوړوالي له نه ورکې ته د فالج غم وخوړې ما فالج منم شته دی مره شته او که ماله مقرر وي به خو عقیده مې دا ده چې ما د حضور صفت کړی دی ما فالج نه وایي نه به وایي دا فالج نه وایي د دغې مولا نیت فالج والی دی زما سکول ته ماسټر راتلو هغه دواړه څومره دي یو زمونږ د سکول هیډ ماسټر و او په هغه پل ورته یو سړی ودرېد ویې لکه په هغه یار خو دې هارټ اټیک راغلی دی زه ورته یادولم دروغ یې ورته وې ټک شو چې ستا له سړی خپله مړو ستا له سړی خپله مړو روغ رمړ سړی په مدین کې په یکم ربیع الاول باندې د نیموړی مولا بیا ورته وي د نیموړی مولا وورئ هغه دا وویل کم ټایم کې چې د طالبانو دور و وی که چا په مدین کې دا قید و جهان د میلاد نوم واخیسته نو سر به دې قلموم نو دور خو د طالبانو چې لسم ربیع الاول راتلو فوجیانو ټوټې ټوټې کړو په هغه چوک کې راځوړن کړو په 12 ربیع الاول باندې به خلک میلاد نه راتل اول به یې د هغه په مخ توکل اول به یې د هغه په مخ توکل بیا به محفل له راتلو اول به یې د هغه په مخ توکل ته د حضور میلاد باندې ته د سرور کونین میلاد باندې تاریخ په دې خبره ګواه دی راځئ 1 لاکھ کسان به ته په دې خبره ګواه ښیم د سوات په سیمه کې وی دلته به په 12 ربیع الاول باندې میلاد نه کېږي سر به تې قلم کم هغه وخت چې خدای راواسته خدای پاک د هغه نه سر قلم کړی او دا د تاسو سره واده کوم په دې منبر رسول باندې چې په دې لنډ علاقه کې کوم سړی فالج والو نو دا خبره به مغه سړي کړي چې ده به ویلي چې احسان الله مولانا صاحب فالج والی دی او انشاءالله چې وی به کړي انشاءالله ګورې زما د خدای طاقت ته دا د عبدالله ابن ابی ابن سلول اولاد دی دې خلقو نختمه ګرانه ده دا د خدای خوښه ده زما خو نه ده خوښه که نه یار چې زه په دې ته زه په زور راغلی یم که خدای راوستی یم دا کار خو د خدای دی که نه چې په دې ټول ملک باندې الحمدلله زه راج کوم راج ولې زما په اوږو د سرور کونین لاس پروت دی په ما د پیرانو پیر نظر دی د دې خلکو حزب د دې خلکو دغه غرض دی اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر
लिबास हिजर में यहाँ लाखों रहजन भी रहते हैं रिज़्क़ ते न वाड़म रिज़्क़ बरा कई रिज़्क़ ते ना इज्जत ते वाड़म द इज्जत हक में वसर की इज्जत पर ते वाड़म द इज्जत हक में वसर की हज़रत सलाम फरमाई इज्जत वसर वलाणुम पदवे मोरत बाने वत दा सड़े प्यार आ गई पदरे मदवे में खुमियाद कदरे मा पदरे वत वही मा मिलमा माता उआयत सूकी सेता तो मां पुरुन जो टके कड़ो चिस्ता दे सरकार निश्तो तो बस दो खुदे बंदे मकन यार पेरे कोने इंसान करना नो तो सोई वो इस्ताद पजाद द खुदे कसम ही रचजाना तो खाया ये बियाद रहता खुदे नुमा गस्त वैसे चेदा खुदे निम जरा तो वागस नो हिजर अलैहि सलाम में तड़े रागे पखपो के प्रेवत ज़बखन वाड़म ज़पोई शेवेनिम हिजर सलाम पदी में कोई का तसंग गुलामों नौकर खर्शवी स्ताज जुबान फजीदल और अल्लाह द खौर नसर जोड़ई दा समसला रागले दा वदा यो सड़े रागे माती माल द खुदे पर नुम सरा का मैं द मा द सर न बला की मती सेवी मा सर द खुदे पर मोहब्बत गुलामी तवाचाओ दा मोहब्बत खलक को कना यार दा दमी ने खलक को कना मा उताबा ने चवड़ा उनके मसला राशि तुमरा खफे कोर के ममड़े निश्ता नो खफे दावली से चल शवे दे दुनिया और आने शवा असमार मकी लरागे वला से चल शवे दे जमा खुदे दे मां बना हर साथी जो खुशालन हां मां बमोड़ साथी जो खुशालन कदा जी मां बरा गुर्दई थी बीमारी के जो खुशालन बस जगह खुशाल दे तो खुशालन कना नो जमा उस्ता खुदा कार न दे कना